په بایلل شوې لوبه لیوانی خپل لوبډلې ته مبارکي وایي. خو ځینې لوبې داسې وي لکه کومه چې بیګا افغانستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. افغانستان ماتې وخوړه، خو زړه غواړي چې لوبډلې ته سړی شاباسي ووایي او چکچکې ورته ووایي. په داسې حال کې چې د 281 منډو په ځواب کې افغانستان په 55 کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي. د هغې وروسته افغانستان یوازې 42 منډو په توی پورې ماته خوري. نو همدې وجې نه نبي او عظمت ته په سلیزو باندې شاباسي ول پکار دي. تقریبا 99 میاشتې وروسته محمد نبي ساخیل په نړیوالو 500 ورځو لوبو کې سلیزه جوړه کړه. ورسره عظمت د خپل کرکټ کیریر لومړی سلیزه او تر 109 وخت پورې منډه جوړه کړه. خو څومره به ښه وی چې دغه اننګزونه د افغانستان په ګټه تمام شوی وي. کیدای شو که نه؟ بلکل کیدای شو. زما په اند باندې نبي او عظمت لوبه ډېره زیاته ډیپ ویوړله، په داسې حال کې چې دوی ته ښه معلومه هم وه چې د دوی وروسته اکرام علي خیل ورپسې نور احمد او دغه لوبغاړي راځي. کوم هیټر پاتې نه دی چې دومره غټ سټرایک ریټ کې او ریکوارډ رن ریټ کې هغوی رنزونه جوړ کړي. نو زما په اند باندې د نیمه سلیزو وروسته که نبي او عظمت د سلیزو په غم کې نه وی، نو کیدای شي هغه وخت کې یو کوشش شوی وي چې دوی هدف ته رسېدلی وي. بله خبر دا ده چې کپتان ته سوچ او پریکړه پکار ده چې ځکه په یو ټیم کې ته ځان سره اکرام او حشمت دواړه په یو ټیم کې نشي لوبېدلی. که اکرام لوبول کېږي زما په اند باندې بیا حشمت ته چانس نشته دی، او که حشمت لوبول کېږي بیا اکرام ته چانس نشته دی. دا ځکه چې کومه خبره چې موږ څو میاشتو راهیسې او د څو وخت راهیسې کوو چې کرکټ ډېر فاست شوی دی، کرکټ ډېر زیات تیز شوی دی. په هره لوبه کې په هره وکټ باندې هره لوبډله نشي کولی چې تر 250 پورې ایساره کړي. او افغانستان چې کوم چیزونه په ورلډ کپ کې کړي دي هغه ټول د 300 څخه کمو منډو چیزو. نو دې ته باید سوچ وشي چې په دغه بیټینګ لاین اپ باندې افغانستان هیڅ کله هم نشي کولی چې 300 څخه پلس رنزونه اني ټایم هغه ترلاسه کړي او هغه نارمل توګه باندې. په داسې حال کې چې تقریبا پرون هم موږ ته په هر اور کې 9 منډې پکار وي. نو که ګربز یا ابراهیم یا رحمت یا عظمت یا نبي یا ګلبدین یا حشمت یا اکرام هغوی په اور کې په ون ډے کرکټ کې هغه هم 9 یا 9 رنزونه نشي ترلاسه کولی. دا هغه څه دي چې موږ ته په خپل کرکټ باندې سوچ کول پکار دي، په خپل بیټینګ آرډر باندې موږ ته سوچ کول پکار دي، په خپل 11 لوبغاړو موږ ته سوچ کول پکار دي چې څنګه کولی شو په اور کې 9 منډې 9 منډې 9 منډې 6 منډې څنګه ترلاسه کولی شو. نو دا سمارټ کیپټنسي غواړي او د لوبغاړو لخوا هم وړوکې کلکولیشن غواړي چې ځان ته وړه هدفونه کېږدي. پرون په داسې حال کې چې 9 رنزونه په اور کې پکار دي. ابراهیم، اکرام، ګربز چې کوم قسم سټارټ واخیست هیڅ نه معلومېده چې دوی چیزینګ پسې ځي او هیڅ نه معلومېده چې دوی څه کول غواړي. په داسې حال کې چې وکټ د بیټینګ دپاره بیخي وکټ پاراډایز وکټ و. رنزونه پکې تاسو ولده چې د سریلانکا کرکټ تاریخ لومړی لوبغاړی نیسانکا شو چې غبرګه سلیزه جوړوي. نو کپتان ته پکار دی چې په خپل بیټینګ لاین باندې سوچ وکړي. کوم ځای کې چې پرون ګلبدین راښکته شو 1 شپږیزه 2 شپږیزې 3 شپږیزې 50 هم په دغه چیز کې زموږ دپاره په درد نه خوړه. موږ ته هلته وکټ باندې سټی کول پکار و چې موږ باید یو پارټنرشپ کړی وی او هغه پارټنرشپ ته اکرام په تاریخ کې ثابته کړې ده. په خپله حشمت کیریر که راواخلې د اکرام کیریر سره یې پرتله کړي د ون ډے کیریر د خیم. نو اکرام داسې یو پارین داسې یو لوبې اننګزونه کړي دي چې حشمت تر اوسه په خپل کرکټ کیریر کې نه دی کړي. که هغه ورلډ کپ 2019 کې و، که هغه 13 ورلډ کپ کې و، که هغه کوم ځای کې هم هغه ته چانس ورکړل شوی، خو په خپل ځای کې نه دا چې د نبي ساخیل په ځای د عظمت په ځای باندې یا د نجیب په ځای موږ د هغه نه هیټر جوړ کړو چې هله موږ د اوس په اور کې 10-15 رنزونه موږ ته چیز کړه. نو د لوبغاړي څنګه موږ عظمت نه موږ استفاده وکړه دغسې موږ اکرام نه باید استفاده وکړو. اکرام موږ ته په 1 ډاون 2 ډاون کې ثابته کړې ده. یو کس چې پروف شوی دا ته نه بیا صحیح ده ته به مایند به دې اخوا دې خوا کېږي چې یاره زه په ده باندې ټرسټ وکړم که ونه کړم. یو پلیر تا ته پروف شوی دی خو ته د دې لپاره چې یاره خپل ځای دی په خطر کې نه شي حشمت خانه. نو اکرام باید ښه یوټیلایز شي او پرېنږدي چې په سوشل میډیا کې
هغه خدای نه خسته هغه ته بد ردې ویل شي او هغه ته د نجیب زدران هېڅ کله د نجیب زدران ځای نسته کېږي نه. که ته رښتیا هم د نجیب زدران ځای نسته غواړي یو بل پلیر پسې وګوره ډومېسټک کې چې راوستلی شي. نو پرون مونږ میچ چې سکولی شو، رنځونه هم چې سکولی شو، میچ هم ګټلی هم شو. وکټ داسې وکټ و چې ته پکې باید دا زړه ولرې چې هدف پسې لاړ شي. بل زمونږ چې کوم بالرانو کوم بالینګ وکړ 100% کې دا ښکاره شو چې زمونږ بالران څومره ستړي دي، ځکه یو اور نه وروسته 2 اور نه وروسته 3 اور نه وروسته بالر ته پته لګېږي چې یاره وکټ څنګه وکټ ته په دې باندې کوم بالینګ کیدی شي. بالینګ چې کوم کوچ دی هغه باید راشي ورته ووایي. خو د اول نه تر اخره پورې زمونږ بالینګ یو قسم و، یعنی هیڅ موقع کې د نبی نه پرته داسې بالر معلوم نه شو چې یاره دا د ون ډے بال وکړي، کوم قسم بال چې بیا د فلډ لایټ نه لاندې د رڼاګانو لاندې د شپې لخوا سریلانکایانو په اول کې ترسره کړ. نو زمونږ بالران ستړي دي دا لیګونو کې چې دا خواره واري او بیا یو ورځ 2 ورځې وروسته راشي. نو زما په اند باندې خلک لیګونو ته دغسې ورځې ورکوي چې یو ورځ چېرته اوزګار شي لیګ له لاړ شي. زمونږ لوبغاړي د لیګونو نه ملي لوبډلې ته ورځې ورکوي چې چېرته د لیګ نه راوزګار شي ملي لوبډلې ته ورځ ورکړي. دا کرکټ بورډ منیجمنت پورې، کپتان پورې، کوچز پورې اړه لري چې څنګه د لوبډلې را جوړه کړي او څنګه د لوبډلې ته یو داسې یو پلیټفارم برابر کړي چې دوی ډېر فوکس د لیګونو نه میل لوبډلې ته وکړي، نو هله به نتیجه یا رزلټ ورکوي. نو په دې هیله چې دویمه لوبه دې نه هم ښه وشي او دغه لوبډله د تېرې لوبې څخه ډېر څه زده کړي.